دوستانو السلام علیکم. که غواړئ چې زموږ مطالب تاسو ته پر وخت در ورسیږي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب او په څنګ کې ورسره د بیل آیکن ووهئ. راشد خان په تیر 2019 نړیوال جام کښې د غلط لوبېدلو له امله د ICC د یو ورځنیو سیالیو د الراونډرانو په تازه درجه بندۍ کښې د 280 پاینټونو په درلودلو سره د اول مقام څخه 5م مقام ته راکښته سوی دی او د ICC د یو ورځنیو سیالیو د الراونډرانو په تازه درجه بندۍ کښې شکیب الحسن د 394 پاینټونو په درلودلو سره لومړی مقام کښې، بن سټوکس د 319 پاینټونو په درلودلو سره دوهم مقام کښې او محمد نبی د 310 پاینټونو په درلودلو سره په دریم مقام کښې قرار لري. او وروستۍ خبر دا چې حضرت الله زازي په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی چې د ICC د شلوریزو نړیوالو سیالیو په تازه درجه بندي کښې حضرت الله زازي په 920 پاینټونو سره 5م مقام خپل کړی دی او ځینې رسنیو دا هم ویلي ډیر امکان شته چې حضرت الله زازي د 2020 کال په IPL تجارتي لیګ کښې په لوړه بیه رانیول سي.